دا د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون هغه ډله ده چې تل د ښار له واټونو پلي لارو څارنه کوي او د ښار د لا تنظیم او پراختیا په برخه کې نه ستړي کیدونکي هلې ځلې کوي. د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون غړو د خپلو روانو فعالیتونو په دوام نن د کندوز ښار امام صاحب بندر او د ښار ځینې نور واټونه او پلي لارې له لاسپړونکو پاکي او هغو هټیو ورونه یې وروتړلي چې یاد کمیسیون خلاف فعالیتونه یې ترسره کړي وو. له ټولو هټیوالو نه او له ټولو کسبه کارانو نه هیله دا ده چې دغه کمیسیون چې جوړ شوی 25 ریاستونه دي، دغه کمیسیون چې کومه طرز العمل جوړ شوی ده دا باید په جدي توګه سره د دې ته دوی باید ژمن پاتې شي او له دې کمیسیون سره همکاره پاتې شي. او موږ داسې لکه نن هم داسې مارکیټونه چې د فلزکارانو د امام صاحب په بندر کې افتتاح کړل، داسې په سرورو بندرونو کې داسې فلزکاران نور د موږ هټیوال چې په پیاده روونو کې هله خپله کسب او فعالیت کوي، د هغو لپاره موږ جایونه په فلان کې لرو. په انشاءالله په تدریجي شکل باندې به انشاءالله هغه ته زمینه د کار او فعالیت او جایونو د انتقال لپاره پلان لرو او دوی به هغه جایو ته انتقالوو او دوی به هلته له خپل خدمت او له خپله فعالیت هلته کوي. نو زمونږ د ښاریانو ته او د شهروندانو ته او دکاندارانو ته دا توصیه ده چې خپل مال او هغه اجناس د خپلو حدودو نه پیاده رو کې مږدئ. او زمونږ یو کمیټه ده هغه د آګاهي لپاره د دکاندارانو ته آګاهي هم ورکوي چې تاسو د خپلو حدودو نه مخکې پیاده رو کې سامان مږدئ. که احیانا د دوی هغه اموال په پیاده رو کې ایښي نو بیا اجرایي کمیټه د هغوی دکان مهرالله کوي او تر دې چې بیا 10 ورځې 15 ورځې دوی د دکان مهرالله کې هغې نه دا بهتره ده چې خپل حدود چې دوی ته په دکان کې معلوم وي هغلته دوی خپل مال کېږدي. زموږ ټولو دکاندارانو دا هیله ده چې دوی د کمیسیون هغه د هدایاتو په اساس باندې خپل فعالیت ته جریان ورکړي. له دې سره سم ښاریان د ښاري نظم او پراختیا کمیسیون د دې اقدام هرکلی کوي او دا د ښاري نظم او پراختیا په برخه کې د ټولو ښاریانو او هټیوال لپاره ګټور بولي. خوبه شهرها قبلا بخی بند بود، پیاده روا بخی رفته روا قطع بود، ولی بخی آزاد شده، خوب شده. خواست ما همی است که ادامه داشته باشه، چون سرک‌ها پاک باشه، جوچه‌ها خلوتی باشه، چون میخواهیم که سرک‌ها خلوتی باشه به خاطر که بیروبار ایجاد نشد، پیاده رواها بند نباشه. د کندوز ښاري نظم او پراختیا کمیسیون له لوري یادې لویې لارې او پلې لارې په داسې حال کې له لاسپلورونکو پاکې شوې چې له دې وړاندې د ښار ځینې نورې برخې له لاسپلورونکو او ماوانعو پاکې کړې وې.